اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. یا اللہ پناہ غواړم په تا سره د مسیح الدجال د فتنې د شر نه. دا یو لویه فتنه را روانه ده او عجیبه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د نوح علیه السلام نه واله او زما پورې هر پیغمبر خپل امت د دجال نه یېرولی دی. نوح علیه السلام خپل امت یېرولی دی. یعنی دومره لویه فتنه ده. اوس سړی دا ویلی شي چې یاره نوح علیه السلام پسې خو وروسته بل امت دی، بیا بل امت دی، بیا نور دی. نو دا یره چې هغوی ورکړې ده د دې دپاره چې دا فتنه دومره لویه ده چې هر پیغمبر ته خپل امت یېرولی دی. لویه فتنه ده، لویه. موږ نن سبا معمولي ویډیو ګورو او خصوصا پښتانه، نو دوی پکې ګډوډ شي، دروغ ورته رښتیا ښکاري شي، رښتیا ورته دروغ ښکاري. هغه لکه هغه به معمولي وړه ویډیو وي د یو منټ دوه. زه چې کله دا قسمه قصې وینم زه سوچ کوم چې دجال راشي چې ګوره زموږ به څه حال وي. هغه له خو به الله دا طاقت ورکړی نو چې اوس راولګي یو سړی ستا په مخ کې مړ کړي او بیا یې راژوندی کړي. زموږ په ملکونو کې خو هغه پیرانو ته خلک په سجده پراته دي چې هغوی لا څه داسې کړي هم نه دي. سګرټ یې په لاس کې د هغې نه لوګې وباسي او خلک ورته پراته دي په سجده، په بد حال دی خلک ورته پراته دي په سجده. نو چې دا دجال راشي او یو سړی مړ کړي او بیا یې راژوندی کړي، څه دی خیال دی بیا؟ ده پسې به تابعداري که نه به وي؟ ډېر به وي. معمولي یعنې یو سړی چې موږ یې خیر لیدلی هم نه دی او خیر پرېږده موږ یې څه زور لیدلی هم نه دی چې یاره د داسې کار کړی دی چې دا خلک متاثره شوي دي سجده ورته لګوي، یاره مړی راژوندی کړی دی. لکه ته ولې دته سجده لګوې، بل ورځ یو سړی بیمارو دروغ کړی دی، بل ورځ یو سړی مړ کېدو ځنکدن کې در واپس کړی دی. موږ به وایو چې دوی د دې کار نه متاثره دي ځکه ورته پراته دي. ښه نو هېڅ کړي هم نه دي، څه خیر پکې شته هم نه، څه دینداري پکې شته هم نه، خلک یې فتنه کې اچولي دي. نو چې دجال راشي بیا به د خلکو څه حال وي. او هغه له به الله له طاقت ورکړی، اسمان ته به وایي اوبه راورېږي به، د ځمکې نه به خزانې راوباسي. څومره لوی زور ول الله ورکوي او دا امتحان دی. د الله امتحانونه ګوره داسې وي. ګوره کله کافر له الله زور ورکړي دا یو فایده، دا امتحان. دلته به دا سوال نه کې چې یاره نو دا خو د الله دشمن دی نو دا څنګه چې دی دا زور ورکړی. بیا خو به د دجال په باره کې هم دا تپوس کوي دجال کافر دی که مسلمان دی؟ کافر دی که نه؟ شکیان یې پکې څه دلیل دی چې کافر دی؟ په تندي لیکلي چې کافر دی. در الله لوی دشمن دی او بیا ولم الله طاقت ورکړی دی. دا امتحان. ته به دا تپوس نه کوې چې یاره الله چې د کافرانو له طاقت ورکړی دا به دې دلاسې چې دا د الله خوښ دی او دا مسلمانان چې کمزوري شوي دي امتحان پرې راغلی دا به د الله بدي شي. دا قسمه بېهوده سوالات به نه کړي، دا مناسب سوالونه نه دي. نو دجال یو لوی امتحان را روان دی، لوی امتحان او لوی فتنه په دې امت را روانه ده. قیامت ته نږدې که څوک ډېر تفصیل د هغه په باره کې اورېده غواړي نو زما درسونه دي د قیامت نښې او علامات. هلته ما پوره تفصیل ذکر کړی چې دجال به کله راوځي، د کوم ځای نه به راوځي، څوک به ورسره ملګري کېږي، څه به کوي څه به نه کوي او بیا به څنګه مري. نو که د علم زیاتول غواړي نو هغه بیاناتو کې اخرني بیانونو کې به تاسو ته دغه میلاو شي د قیامت علامات د دجال راوته. نو یا الله ما د دجال د فتنې نه وساتي.